تمه ده تر پایه راسره پاتې شئ او زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. هغه هیواد چې که پکې واده وکړئ $15,000 هم درکوي. د جاپان حکومت پریکړه کړې ده چې د نفوس د زیاتولو او د زیږون په سلنه کې د زیاتوالي لپاره به هغه جوړو ته چې نوې واده یې کړی وي $5,680 هفته کې مرسته ورکوي. د جاپان د TBS نیوز د خبر پر بنسټ دا مرسته د دې لپاره نوو واده کړو ته ورکول کېږي چې د واده بار یې سپک شي او په ځانګړي ډول د کرایې په برخه کې ورڅخه ګټه واخلي. دا لومړی ځل نه دی چې د واده په مسلو کې د جاپان حکومت د خپلو خلکو ملاتړ کوي. د جاپان حکومت 281 ښاروالۍ د هغه کسانو سره چې عمر یې د 34 کلونو څخه ټیټ وي او واده کوي ورسره $2,855 مرسته کوي. په جاپان کې ډېرې میرمنې د اولاد د راوړلو علاقه نه لري او له همدې کبله په دې هیواد زوړ نفوس په بېساري ډول مخ په زیاتېدو دی او ځوان نفوس مخ په کمیدو. د جاپان حکومت غواړي د دې مرستو په واسطه په جاپان کې ودونه او اولاد راوړل تشویق کړي.